السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو قربا اسد ثاني قدمونو کتونکو نن را سره پسنګ کې ناس ده او زیاتره مرګري به پیژني. شریف الله یو کمزور یو بیوسه غریب انسان چې اوسیدونکي د بره دیر ده د خوارۍ مزدورۍ لپاره راغلی دی خال ته. دا زما خواته راغی د دې سره یو مسله شو ده، یو ځل نه څو ځله شوې ده، خو نن بیا راغی او ما ته دا وویله چې بهي زما نور وس نه کېږي چې زه ځان له څه وکړمه. څه چل شوی دی هغه به د هغه په خوله باندې اورئ، د هغه نه به واورئ چې هغه ته څه مسله ده او دا ولې دلته کې راغلی دی او د کیمرې د ولې مخامخ راغی. ما به د شریف نه اورو. شریفه څنګه چل دی؟ ښه خبرې لږې تیزې کوه. کتونکي دې ګوري تا ته څه مسله راغله؟ ما ته دا مسله راغله ما نه یاره زه موبایل هلکه او د شپې ږدم چارج ته او څوک راځي یاره راپټوي هېڅ پته نه لګي چې څوک یې پټوي. دا کوم ځای کې چې ته پاتې کېږي که نه د دې دروازه کړکۍ وغیره څه شته؟ دروازه یاره وارو کولاو صحیح دی، دروازه صحیح ده او کړکۍ لږه خرابه ده. نه نو چې څوک داسې درځي که نه د شپې درځي نو ته نه خبرېږې چې وایي نه که نه خبرېږم نه که نه دیوال یې ورته کړی. ستاسو نور څوک دغه ته پاتې کېږي؟ دا زما سبا یو ورور دی او نور څوک راسره نشته. نو دروازه کولاویږي، کړکۍ کولاویږي؟ کړکۍ ته موږ داسې دړه ټوټ وایي، دړه شلولې ده، داسې دومره غټ فریب پرې کړی دی. نو تا ته دومره پته له شپې نه لګي چې څوک سیند په غاړه یې تړلی کړی، سیند غاړه سیند په غاړه ګرمي او سیند په غاړه سملي. قدرمنو کتونکو دا وایي چې ګرمي او موږ د سیند په غاړه سملو. دلته بره د دې پل سره د دې کمره ده که نه؟ کمره ده. په هغه کمره کې دا موبایل چارج ته کېږي او څو موبایل دې ورکې شوی دی؟ نه زما نه خیاله 10-12 موبایل یې 10-12 موبایل یې ځانه به خپله غریبۍ کې واخیستې چې تقریبا 3 که 4 خو په دې باندې ما خرڅې کړي. څو ځله مې ورته ما ورته ویلي چې ته خپل موبایل خیال ساته. نن بیا راغی ما ته وویل چې ما له سیټ پکار دی. ما ورته وویل چې بهي ستا سره خو سوټ شته. هغه وویل چې بیګا بیا څوک راغلي دي چونکې ګرمي ده، مونږ د سیند په غاړه باندې سملو نو زمونږ د کمرې ګیټ یې رو دی. ګیټ یې رو دی که نه؟ کړکۍ ده. په کړکۍ کې سوری کړی دی او په سوري کې هغه موبایل ایستی دی. نو دا ویډیو مونږ د دې لپاره شیر کوو چې بهي دا غریب انسان دی شریفو بېوسه، تاسو ټول پېژنئ او د مجبورۍ نه دلته کې راغلی دی، ځانه خواري مزدوري کوي او بیا ځانه په هغه حلالو پیسو باندې ځانه موبایل واخلي. او داسې خلک شته چې د دې په هغه موبایل باندې لاس چوتوي او د دې عزت ته لاس اچوي او دغه موبایل یې دوی نه پټوي. نو دا ویډیو مونږ د دې لپاره کوو چې هر څوک یې او د دې شریف سره څوک هم دا زیاتی کوي تاسو ته ښه پته ده چې غریب بېوسه بېکسه د سیند په غاړه باندې پروت وي نو تاسو نه ده پکار د دې نه موبایل پټوئ. تقریبا و چې ما 10 موبایل یې واخیستې خو د دغې دوکان نه پټېږي. زه یې چارج ته کېږم چې زه راشم نه یا د شپې خلک راځي او زما نه پټوي. نو هر څوک چې دي مهرباني وکړئ، ظلم مه کوئ، غلا مه کوئ. په ورځ د قیامت په الله تعالی له څه جواب ورکوئ چې شریف ته خپل موبایل وغواړي نو تاسو به بیا څه ورکوئ؟ شریفه څه وایي هغه خلکو ته څوک چې ستا سره دا زیاتی کوي او دا موبایل ته نه پټوي؟ هغه الله چې هغه انسان غټ دی یاره. نو خفه یې که نه؟ زه خفه یم پسې یاره او څه کړو څه کېږي نو کوی رسنۍ پکې لوالي. زه خدای دې رحم وکړي. دا شریف استاد سره مخاطب کو چې څوک هم دا کار کوي، څوک هم دا کار کوي نو په ورځ د قیامت د دې شریف په لاس یې ستاسو به ګرېواني. مهرباني وکړئ، غریب هلک دی، بېوسه هلک دی او د دې په مال باندې د دې په موبایل باندې چې لاس نه چوتوئ. دغه شارټ پیغام مې څه شیر کاوه. دا څو پیرې زما دوکان ته راغی ما ته وایي چې سیټ ما به وله سیټ ورکړو. دا نن بیا راغی چې ما له سیټ پکار دی. ما ورته ویل چې ستا سیټونو باندې ته څه چل کوې؟ ته خرڅوې که نه څه بزنس پې کوې، کاروبار پې کوې؟ خو دا وایي چې څوک یې د ما نه پټوي، څوک هم چې دا ظلم کوي نو زمونږ به ورته دغه دوا وایي چې الله دې تباه و برباد کړي. دا راته ووایه چې ستا سره اوس دومره پیسې شته چې ته بې ځانه بل موبایل واخلي؟ بل راسره لوشتې روپۍ راسره لوشتې زه سهار نه ماښام زه کار کوم. ماخوستنه ځان چې زه کار کوم 9 بجې نه 10 بجې پورې 10 بجې پورې 11 بجې پورې 12 بجې پورې 1 بجې پورې 2 بجې پورې 3 بجې پورې 4 بجې پورې 5 بجې پورې 6 بجې پورې 7 بجې پورې 8 بجې پورې 9 بجې پورې 10 بجې پورې 11 بجې پورې 12 بجې پورې 1 بجې پورې 2 بجې پورې 3 بجې پورې 4 بجې پورې 5 بجې پورې 6 بجې پورې 7 بجې پورې 8 بجې پورې 9 بجې پورې 10 بجې پورې 11 بجې پورې 12 بجې پورې 1 بجې پورې 2 بجې پورې 3 بجې پورې 4 بجې پورې 5 بجې پورې 6 بجې پورې 7 بجې پورې 8 بجې پورې 9 بجې پورې 10 بجې پورې 11
موسم نظر کوم کا بیا لاشم ډوډۍ راړم ځان نه وکړه بیا څنګه لاشم وکړم ټول د ستړی ټول ته قشنګ غاړه چره دا منه کوي خالي ډوډۍ لا غرمه ډوډۍ لا داشم ډوډۍ وکړم او بس بیا خپل کار لاشم بس ان شاء الله الله تعالی دې په ورځ د قیامت چې نه په کار راوړي او شارټ پیغام شیر کړئ څوک هم دا ظلم کوي پلیز دې ظلم نه خلاص شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.